زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه. فضلي وایي راشد خان د شل اوریزه سیالیو لوبډل مشر نه دی. په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ به یې او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي تلو نیوز سره د مرکې پر مهال وویل چې راشد خان د شل اوریزه سیالیو لوبډل مشر نه دی. راشد خان هغه مهال د کرکټ بورډ د پریکړې مخالفت کړی و چې د شل اوریزه یو ورځنۍ او ټسټ سیالیو لپاره نوي لوبډل مشران ټاکل شوي وو او اوس راشد خان بې له کومې سیالۍ ترسره کولو لوبډل مشري لري. ښاغلی فضلي د مرکې پر مهال زیاته کړه چې راشد خان د مخالف ټویټ په کولو ثابته کړه چې لوبډل مشري نه غواړي. په دې لړ کې یې اوس د ملي لوبډلې د شل اوریزه سیالیو لوبډل مشر شتون نه لري خو ډیر ژر به په نږدې راتلونکي کې نوی لوبډل مشر وټاکل شي. افغان لوبډله به د سپتمبر میاشت کې لومړی د بنګلادیش پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه کوي او له هغې وروسته به په بنګلادیش کې د زیمبابوې په خلاف ګډون 3 اړخیزه سیریز ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې نن په داسې حال کې له انګلستان څخه هیواد ته راستنه شوه چې نړیوال جام کې هیڅ کومه سیالي ونه ګټله. په نړیوال جام کې یو شمېر لوبغاړي د فټنس له ستونزو سره مخ وو چې له کبله یې ځینې لوبغاړي له لوبډلې هم بهر شول خو د کرکټ بورډ رئیس د هغو لوبغاړو په هکله چې فټنس ونه لري زیاته کړه وبه نشي کولی چې په ملي لوبډله کې ځای ولري. نوموړي د شهزاد موهندي په اړه وویل چې هغه مهال به وکولی شي لوبډلې ته راستون شي چې ډیسپلین له ستونزو پاک اعلان او خپل فټنس په سمه توګه جوړ کړي. د افغان لوبډلې مشر روزونکی فلیپ سیمن دنده په د روانې جولای میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام لري. ملګرو تاسو هم خپل نظرونه راسره شریک کړئ چې آیا دغه فضلي صحیح پریکړه کړې ده او که غلطه. خپل کمنټونه مو راسره شریک کړئ. مننه.